که چیرې مقاومت بریالی شي تر یوه حده پورې او د هغوی حکومت هم رامنځته شي، تاسو به هغه هم د ستونزې ولري، نو څه کول پکار دي ورته که امریکا په داسې وخت کې چې امریکا هم ونه غواړي چې خپل نرمښت راولي؟ یوازینۍ لاره چې مقاومت افغانانو ته او موږ ته پاتې کېږي هغه دا ده چې موږ باید د جګړې د حالت نه د سولې حالت د انتقال په مقصد د سولې یوه پروسه جوړ کړو. د سولې پروسه د یو انتقالي حکومت د جوړېدو پر بنسټ باندې تنظیم کیږي. دغه انتقالي حکومت چې د وسلوال مقاومت په ملاتړ جوړیږي، د دوه یا درې کال دپاره سیاسي قدرت په لاس کې اخلي، امنیتي چارې د مقاومت په ملګرتیا او ملاتړ پر مخ بیایي او بالاخره د امنیتي ارګانونو په ترکیب کې هغه مخکنی بې انډولي چې موجود و هغه له منځه یوسي او د نړیوال نظامي ائتلاف نه په دغه برخه کې د افغانستان د امنیتي ارګانونو د سمبالولو او د روزنو دپاره څه غوښتنې مطرح کوي. نو دغه حکومت هغه پروګرامونه چې په دغه لاس کاله کې افغانان ورسره مخامخ وو او نړیوال ائتلاف دغه جنجال نه همیشه ستونزو سره مخ وو چې هغه تروریزم سره مبارزه ده، قاچاق مواد مخدره سره مبارزه ده. دغه ټول پروګرامونه دغه انتقالي حکومت یو پلان له مخې داسې حل کوي چې هم د افغانانو ګټه پکې وي، هم نړیوال ائتلاف د انتقالي حکومت د پالیسي نه راضي وي. او د دې دپاره به اول قدم څه شی وي؟ اول قدم دا دی چې نړیوال نظامي ائتلاف په صادقانه توګه په جدي ډول د وسلوال مقاومت سره په نیغه خبرې اترې وکړي او مخکې د خبرې اترې نه باید اوربند قایم شي، اوربند قایم شي، خبرې اترې وشي او د دې لپاره چې نړیوال نظامي ائتلاف مقاومت ته خپل اوسنیت وښیي، باید د مقاومت ځینې زندانیان د زندان نه خوشي شي او د مطبوعاتو په کچه د منفي تبلیغات د مقاومت په وړاندې بند شي. وروسته له هغه نه یو نړیوال یو بین الافغاني کنفرانس د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې جوړ شي چې په هغه کې مقاومت هم باید ګډون ولري او همدغه کنفرانس کولی شي چې د موقتي حکومت د لنډمهال حکومت د جوړېدو لپاره بندوبست وکړي. دلته څه په د وروستیو کې ځینې سیاسي احزاب چې غیر وسلوال سیاسي احزاب دي جوړ شوي دي، هغه په بهر کې دي، په افغانستان کې دننه دي د افغاني کسانو د خوا نه، دې ته په څنګه سترګه ګوري چې دوی هم په دغه پروسه کې هڅه کوي چې تر څو دغه افغانستان د دغه جګړه ییز حالات نه راوباسي؟ یعنې دغه احزاب خو دغسې دي چې اکثرا د خلکو په منځ کې دغسې پشتوانه نه لري چې د خلکو لخوا ملاتړ وشي. که دغسې ګوندونه موجود وي، په دغه حالت کې مونږ دغه ګوندونه په دوه کټګوري ویشو. د یو کټګوري هغه ګوندونه چې د بهرنیو قواو په وسیله مخصوصا د ګاونډي هېوادونو په واسطه تجهیز شوي، سمبال شوي، تمویل شوي او سازماندهي شوي. او دغه ګوندونه دغه لومړی کټګوري د افغانستان د مثبت سیاسي او ودې په حساب باندې زموږ په اصطلاح په درد نه خوري. اما دوهمه کټګوري هغه ګوندونه چې واقعا ملي بڼه لري، اسلامي بڼه لري، د خلکو په منځ کې کولی شي یو څه ځای ولري،
په دغه حالت کې دغه ګوندونه کولی شي چې د سولې د پروسې د تحقق په مقصد خپل رول ولوبوي. د تاسو د خبرو نه چې داسې معلومیږي چې باید موقت حکومت جوړ شي او طالبانو سره روغه جوړه وشي. په افغانستان کې ځینې ګوندونه شته دي چې لا هم وسلې لري او دوی یو ډول د طالبانو د سره د خبرو اترو کلک مخالف دي. نو څه فکر کوي که چیرې د دغه روغې جوړې خبرې پروسه دوام وکړي نو هغه خلکو عکس العمل به څنګه وي؟ دغه یو واقعیت دی او دغه واقعیت زه ګمان کوم همغسې چې ما مخکې د دغه ګوندونو د جوړښت په اړه وویل چې ځینې ګوندونه په افغانستان کې موجود دی چې د بهرنیو قواو لخوا ملاتړ کیږي. هغه کسان چې د سولې د پروسې نه مخالف دي اکثرا د غربي هیوادونو مخصوصا د امریکایانو تر تحصیل لاندې دی. د امریکایانو په مرسته جوړ شوی او تر اوسه پورې امریکایان دوی سره ښه اړیکې لري او په بل عبارت موږ ویلی شو چې د هغوی دغه د سیاسي استقامت د هغوی د دریځ د سیاسي استقامت ټاکل د امریکایانو په لاس کې ده. که موږ داسې د فشار وسیله پر امریکایانو باندې ولرو چې امریکایان دې ته حاضر شي چې واقعا د وسله مقاومت سره سولې وکړي، هغه ګوډاګي ډلې ټپلې چې په افغانستان کې د امریکایانو په وسیله په دغه 10 کاله کې مخصوصا د افغانستان په مرکزي ساحات او شمالي برخو کې تر ملاتړ لاندې نیول شوي او د مقاومت په وړاندې استعمال شوي. په دغه حالت کې موږ کولی شو چې سولې ته امیدوار اوسو. ډېره مننه چې زموږ سره مو د لایروبار ویبپاڼې لپاره د افغانستان په اوسنۍ وضع باندې مرکه وکړه. ډېره مننه. ستاسې نه مننه چې تاسو موقع برابر کړه چې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظر څرګند کړم.